السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ویډیو عنوان به وټاکو د عاطفي محرومیت او د احساساتو مهارولو تاثیر د ماشوم پر ژوند. کله چې ماشوم ته د احساساتو د ښکاره کولو اجازه نه ورکول کیږي، نو په ماشوم باندې څه کیږي؟ ستاسو به په یاد د سالم ماشوم روزلو پلیلیست تاسو تعقیبوئ. هغه چلندونه چې ماشوم ته زیان رسوي هغه تحقیر او سپکاوی دی. کمال غوښتنه او شرطي مینه وه. دریم کنټرول کول و. څلورم تنبیه کول و. پنځم عاطفي محرومیت او د احساساتو مهارول و چې نن یې اړوند خبرې کوو. شپږم متکی او ځان غوښتونکي والدین و. اووم له حده زیاته مداخله. اتم بدبیني. نهم له حده زیاته اسانه نیونه. دا هغه شیان دي چې د ماشوم باندې بد تاثیر کوي. راځو د نن ورځې درس مو دی عاطفي محرومیت او د احساساتو مهارول څه دي، پیژندنه یې کوو. آیا کله مو یو ماشوم ته ویلي دي مه ژاړه، دومره احساساتي کېږه مه، یوازې د ښو شیانو په اړه خبرې کوه؟ آیا کله مو ویلي دي لومړی خپله غلطي ومنه، بیا د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړه؟ یعنې په ماشوم باندې منل. کېدای شي دا جملې په ظاهره عادي او ساده معلومې سي، خو که ماشوم دا خبرې بیا بیا په وار وار سره واوري، نو په ذهن کې دا باور پیدا کېږي چې احساسات یې مهم نه دي. څوک یې نه مني او باید خپل احساسات پټ کړي. زموږ د نن ورځې موضوع عاطفي محرومیت او د احساساتو مهارول. تاسو ته دا در زده کوي چې په دې پوه سئ چې دا ډول چلند په والدینو کې څنګه پیدا کیږي، پر ماشوم باندې څه اغیز کوي او د مخنیوي لپاره یې څه کولی سو. عاطفي محرومیت څه دی؟ عاطفي محرومیت هغه وخت رامنځته کیږي چې د ماشوم اساسي عاطفي اړتیاوې په سمه توګه پوره نسي. ماشوم یوازې خوراک کول، کالي، کور او زده کړې ته اړتیا نه لري، بلکې مینې، پاملرنې، همدردۍ، ارامتیا، خوندیتوب، لارښوونې او خپلو خبرو د اورېدل کېدو ته هم اړتیا لري. کله چې ماشوم خفه وي، غواړي یو څوک یې په حال پوه سي. کله چې بیریږي، ارامتیا او ډاډ ته اړتیا لري. کله چې غلطي کوي، د هغه د چلند اصلاح ترڅنګ مهرباني او سمې لارښودنې ته هم اړتیا لري. که د ماشوم د اړتیاوې په بیا له پامه وغورځول سي او توجه ورته ونه سي، ماشوم به د عاطفي اړخه ځان یوازې او محروم احساس کړي، حتی کله مادي اړخه هیڅ کمی هم ونه لري. د احساساتو مهارول څه معنا لري ګران دوستانو؟ د احساساتو مهارول په دې معنا دی چې ماشوم زده کړي خپل احساسات پټ او وځپي، ځکه هغه فکر کوي چې د احساساتو ښکاره کول بد کار دی، خطرناک دی یا د شرم وړ کار دی. ځینې والدین غواړي چې ماشوم یې تل آرام واوسیږي، غلی یې، منطقي یې او بې احساسه یې. هغوی د ماشوم د ژړا، ویرې، غصې او اعتراض سره آرام نه وي. د والدین په دغه ډول کورنۍ کې ماشوم ته په قرار ورزده کوي. که وژاړم خلک ما کمزوري بولي، که خفه سمه هیڅوک ما نه درکوي، که په قهر سم غوسه وکم نور خلک به مینه را سره ونه کړي. د دې لپاره چې خلک مې ومني باید تل آرام او خوشحاله واوسېږم. په پایله کې ماشوم شاید په ظاهر ډیر با ادبه او آرام معلوم سي، خو په زړه کې به یې ډیر احساسات پټي. د احساساتو تنظیمول یا مدیریت او ځپل څه فرق سره لري؟ د ماشوم آرامول او د هغه د احساساتو خاموشول یو رقم نه دي. د احساساتو تنظیمول یا مدیریت په دې معنا دی چې ماشوم لومړی خپل احساس وپیژني او وروسته زده کړي چې هغه څنګه په سالمه طریقه ښکاره او کنټرول کړي. خو د احساساتو ځپل د دې معنا ده چې ماشوم ته ووایو مه ژاړه، د خفګان هیڅ دلیل نشته چې ته خفه یې، غلی سه او هیڅ مه وایه، په قهر کښېنستل بد کار دی. د سالمې روزنې هدف دا نه دی چې ماشوم باید هیڅ احساس ونه لري. اصلي موخه دا ده چې ماشوم زده کړي خپل احساسات څنګه داسې بیان کړي چې نه ځان او نه نورو خلکو ته زیان ورسوي. د احساساتو مهارونکي والدین کومې نښانې لري؟ دا والدین معمولا د احساساتو ښکاره کول نه خوښوي.
په ځانګړي ډول هغه وخت چې ماشوم ژاړي، غږ یې لوړ کیږي یا کوم شي څخه شکایت کوي. ځینې والدین په دې باور دي چې ماشوم باید ولیدل سي، خو غږ یې باید وانه اورېدل سي. یعنې ماشوم باید حاضر وي، د والدینو اطاعت وکړي، خو د خپلو اړتیاوو، غمونو او احساساتو په اړه باید ډېرې خبرې ونه کړي. داسې والدین شایي د ماشومانو په شور، ماشور، لوبو خوشحاله نه وي، مپذابوي، له ملګرو سره د ماشوم اړیکې محدودې کوي یا د احساساتو په اړه خبرې یې نه خوښیږي. کله چې ماشوم وایي زه خوابدی یم، زه بیریدلی یم، زه تاسو څخه ناراضه یم، دا کورنۍ ته وایي، یا زه د یوازیتوب احساس کوم، والدین شاید ژر موضوع بدله کړي یا ماشوم ملامت کړي چې او دا داسې نه ده، ته دا احساس کوي، دا د حقیقت کې داسې نه ده. کله چې یوازې خوشحالي منل کیږي، په ځینې کورنۍ کې یوازې خوشحالي د منلو وړ احساس دی. په دې کورنۍ کې باید ټول خلک ګرد عمر آرام، خوشحاله او مثبت معلوم سي، حتی که په حقیقت کې خفه، خواشینی او ناامیده هم وي. د مثال په توګه مور یا پلار وایي زموږ په کور کې باید یوازې د ښو او مثبتو موضوعاتو په اړه خبرې وسي. مثبت فکر کول ګټور دی، خو باید د واقعي احساساتو د ردولو او پټولو وسیله نسي. نو موږ باید پوه سو چې خفګان، ویره، غصه او ناامیدي هم د انسان د ژوند طبیعي احساسات دي. منفي احساسات د دې معنا نه لري چې ماشوم بد دی. احساسات موږ ته د خپلو اړتیاو او د ژوند د حالاتو په اړه معلومات راکوي. ماشوم کوم پټ پیغامونه ترلاسه کوي؟ د والدینو چلند شاید د ماشوم په ذهن کې څو ناسم پیغامونه پیدا کړي. اول، لومړی پیغام چشتي؟ تر هغه وخت چې خپل غلطي دې نه وي منلې، اجازه نه لري د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د چلند اصلاح او د ماشوم د احساساتو اوریدل دوه جلا شیان دي، کېدای سي د ماشوم کوم چلند ناسم وي، غلط وي، خو احساس یې بیا هم رښتینی او د اوریدو وړ دی. ښه؟ دویم پیغام چشتي؟ موږ بعضې وخت وایو زه منطقي انسان یم، احساساتي نه یم، نو موږ باید یوازې منطقي خبرې وکړو. منطق مهم دی، صحیح دی، خو احساسات او منطق د یو بل دشمنان نه دي ګرانو دوستانو. سالمه پریکړه هغه وخت کیږي چې واقعیتونه او احساسات دواړه په پام کې ونیول سي. دریم پیغام چشتي؟ که ډیر احساساتي سي، بیا به د ځان ساتنه ونه سي کړای. دا پیغام د دې سبب کیږي چې ماشوم له خپلو احساساتو څخه وبېرېږي. ماشوم د احساساتو د پیژندلو او مدیریت پر ځای هڅه کوي چې هغه ټول پټ کړي، او دا د ماشوم د تباهۍ شروع ده. د ماشوم پټه غوسه؟ کله چې ماشوم مینې، همدردۍ، آرامتیا او لارښوونې ته اړتیا لري، خو اړتیا یې نه پوره کیږي، نو د هغه په زړه کې غوسه پیدا کیږي. کله کله ماشوم نسي کولای د خپل قهر یا د خپل غوسې دلیل پیدا کړي. هغه شاید ضد وکړي، توند چلند وکړي د یو چا سره، بد رفتار وکړي، له خلکو څخه ځان جلا کړي یا ډیر حساس. مور او پلار یوازې د هغه ظاهري چلند ویني او وایي دا ماشوم ولې دومره په غوسه دی، خو د دې قهر تر شا ډیر پټ پیغامونه دي. لکه مثلا ماشوم په زړه کې وای، یا مثلا ماشوم به نه وایي، د حالات دا وای ما ته وګوره، زما خبرې واوړه، زما احساسات جدي ونیسه، کله چې خفه یم زما تر څنګ واوسېږه. له یوه نسل څخه بل نسل ته د دې چلند انتقال څنګه کیږي؟ ډیر هغه والدین چې د خپلو ماشومانو احساسات ځپي، په خپله هم په کوچنیوالي کې په همدې طریقه روزل سوي وي. کېدای سي د هغوی کوچنیوالي پر مهال هیڅ چا د هغوی ژړا، ویرې او خفګان ته پاملرنه نه وي کړې. شاید تل ورته ویل سوي وي چې باید قوي، غلی او فرمان منونکی واوسېږي. په دغه خاطر هغوی په لویوالي کې هم نه پوهیږي چې د خپل ماشوم له احساساتو سره څنګه چلند وکړي. هغوی تل په قصدي ډول ماشوم ته زیان نه رسوي، بلکې هماغه طریقه تکراروي چې له خپلې کورنۍ څخه زده کړې ده. د دې رفتار پیژندل ډیر مهم دی، ځکه هغه څه چې له تیرې زمانې څخه زده سوي دي په پوهاوي او تمرین سره بدلیدلی سي. ډیر اسانه.
د والدینو د وخت کموالی یو د هغه علت څخه دی چې ماشوم ته ضرر رسیږي. کله کله عاطفي محرومیت د والدینو د بېمینې کېدو له امله نه وي چې یعنې مینه نه راسره لري، بلکې د وخت د کموالي او د ژوند د فشارونو له امله وي. که داسې مور او پلار دواړه سخت کارونه ولري او ونسي کولای د خپل ماشوم سره کافي وخت تیر کړي، ځینې وختونه ماشوم تر ډیره له نیکه، انا یا د ماشومانو د ساتنې په مرکز کې پاتې کیږي. والدین شاید د دې کموالي د جبران لپاره اوږده سفرونه او تفریحي پروګرامونه جوړ کړي. دا پروګرامونه ښه دي، خو د والدینو دوامداره حضور او ورځني اړیکه په بشپړ توګه نشي جبرانولی. ماشوم یوازې څو لویو تفریحي پروګرامونو ته اړتیا نه لري، هغه کوچنیو خو دوامداره شیبو ته اړتیا لري، لکه له ماشوم سره ورځنۍ خبرې کول، لوبې ورسره کول، په غېږ کې نیول، خبرې یې اورېدل او سمه لارښوونه ورته کول. په عاطفي اړیکه کې د وخت کیفیت مهم دی، خو د والدینو دوامداره حضور او د ماشوم لپاره د ځانګړي سوي وخت اندازه هم ارزښت لري. د والدینو شخصي ستونزې. کله کله والدین خپل له سختو کورنیو، اقتصادي یا رواني مشکلاتو سره مخامخ وي. دا فشارونه هغوی د عاطفي توان کموي، عاطفي قوت ډیر نه لري چې کار وکړي. هغه مور یا پلار چې تل ستړی، فکرمند او په ستونزو کې ډوب وي، شاید د ماشوم احساساتو ته سمه پاملرنه ونه کړي. دا په دې معنا نه ده چې هغوی بد والدین دي، خو که د لویانو ستونزې له مدیریت پرته د ماشوم ژوند ته ورننوځي، ماشوم شاید فکر وکړي چې هیڅوک یې نه ویني یا د مور او پلار د خفګان مسؤل دی. والدین باید تر خپله وسه د لویانو ستونزې د ماشوم پر اوږو وانه چوي او که اړتیا وي له باوري خلکو، مشاور یا ارواپوه سره مشاوره وکړي. د عمر مطابق د لارښوونې نشتوالی. ماشوم دې ته هم ضرورت لري چې د عمر مطابق یې لارښوونه ورته وسي. ماشومان یوازې مینې ته اړتیا نه لري، بلکې روښانه او د عمر مطابق لارښوونو ته هم اړتیا لري. که ماشوم غلطي وکړي، والدین باید په ساده ژبه ورته ووایي چې کوم رفتار یې غلط و، ولې دغه رفتار غلط و، د دې پر ځای کوم کار ته کولی سي او خپل غلطي څنګه جبرانولی سي. ملامتول، سپکاوی یا اوږده چوپتیا ماشوم ته ګټور څه نه ورزده کوي. سالمه لارښوونه باید هم جدي او هم مهربانه وي. پر ماشوم د دې روزنې اغیزې څه دي؟ هغه ماشوم چې له عاطفي محرومیت او د احساساتو له مهارولو سره لویږي، شاید له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي. کېدای سي خپل احساسات په سمه توګه ونه پېژني. که څوک ورڅخه وپوښتي احساس لري، څه احساس لري، شاید یوازې ووایي زه نه پوهېږم چې څنګه احساس لرم. کېدای سي د خپلو غوښتنو او اړتیاوو له بیانولو څخه وبېرېږي. شاید فکر وکړي چې احساسات یې نور خلک په تکلیف کوي. کېدای سي له حده زیاته غلی او فرمان منونکی سي یا برعکس خپل قهر په ناڅاپي او شدیده توګه ښکاره کړي. ځینې ماشومان د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي، تل هڅه کوي نور خلک خوشحاله وساتي او خپلې اړتیاوې له پامه وغورځوي. په لویوالي کې اغیزې څنګه دي د دغه رقم ماشوم؟ د کوچنیوالي دا تجربې په لویوالي کې ډیر دوام کوي او ډیر پاتې کیږي. دا ډول کسان شاید په عاطفي اړیکو کې د خپل خفګان، ویرې او اړتیاو په اړه خبرې ونسي کړای. کېدای سي له نږدېوالي څخه وبېرېږي یا په دې باور وي چې هیڅوک یې په رښتینې توګه نه درک کوي. ځینې کسان خپل احساسات د اوږدې مودې لپاره پټوي او وروسته ناڅاپه چاودنه کوي، لکه بم وچاودېږي. ځینې نور بیا داسې اړیکو ته داخلیږي چې عاطفي اړتیاوې پکښې له پامه غورځول کیږي، ځکه دا ډول اړیکې ورته له کوچنیوالي څخه اشنا وي. البته دا پایلې حتمي نه دي. پوهاوی، سالمې اړیکې او مسلکي مرسته کولی سي دا زاړه چلندونه بدل کړي. د دغه خبرو هغه خلاص معنا به زه درته وایم. هغه کسان چې په کوچنیوالي کې ځپل کیږي، د احساساتو مدیریت نه ور زده کیږي، هغه چې غټ سي بره د داسې چا سره مینه شروع کړي چې دی نه یې پر ګران، یا د داسې چا سره مینه شروع کړي چې هغه د والدینو کارونه یې ورته عملي کوي. نه، خو دا قابل د درمان دی، امکان لري چې جوړ سي. امکان نه 100% امکان لري چې جوړ سي. والدین څنګه ښه چلند کولی سي؟ راځئ دا در زده کړو.
لومړی د ماشوم احساس په نوم یاد کړئ. یعنې خپل ماشوم ته ورزده کړئ چې خپل احساس ته نوم ورکړي. مثلا ورته ووایاست زه دې وینم چې ته خواباده یې، داسې ایسي چې د دغه پیښې څخه ته بیریدلی یې، یا فکر کوم ته په غوسه یې. داسې خبرې خپل د ماشومانو سره وکړئ. دوهم، احساس یې ومنئ خو ناسم چلند ته یې حد وټاکئ. کیدای شي ستاسو ماشوم غلط رفتارونه وکړي، تاسو باید حد و حدود ورته وټاکئ. مثلا ورته ووایاست پوهیږم چې په غوسه یې، خو اجازه نه لري بل څوک ووایي. راځه د هغه شي په اړه خبرې وکړو چې ته یې خفه کړی یې. دریم، تر نصیحت مخکې خبرې واورئ. ماشوم هر وخت سمدستي حل لاره نه غواړي. ځینې وخت یوازې غواړي چې یو څوک یې خبرې واوري او احساس یې درک کړي. څلورم، خپل احساسات په سالمه طریقه بیان کړي. مثلا زه نن ستړی یم او څو دقیقې استراحت ته اړتیا لرم. په دې سره ماشوم زده کوي چې احساسات له چغو، سپکاوي او پټولو پرته هم بیانېدای شي. پنځم، هره ورځ ماشوم ته ځانګړی وخت ورکړي، حتی که دا وخت لنډ هم وي. موبایل یې یوې خواته کښېږدئ، ماشوم ته وګورئ او په پوره پام سره خبرې یې واورئ. له ماشوم سره د خبرو لپاره سالمې جملې به یو څو دانې در زده کړو. د دې پر ځای چې ووایاست مه ژاړه، ورته ووایاست ژړلی سې، زه در سره یم. د دې پر ځای چې ووایاست دومره احساساتي کېږه مه، ورته ووایه احساس دې مهم دی، راځه وګورو چې څه پېښ شوي دي. د دې پر ځای چې ورته ووایاست غلی سه یا چپ سه، ورته ووایه لږ په ارامه خبرې وکړه تر څو ستا په خبرو زه ښه پوه سم. د دې پر ځای چې ورته ووایاست خفګان یا غوسه یا غم هیڅ دلیل یې نشته چې ته خفه یې. د دې پر ځای ورته ووایاست کیدای شي زه ستا د خفګان په دلیل پوره پوه نه یم، ته یې راته بیان کړه چې زه پوه سم چې ته ولې خفه یې. د دې پر ځای چې ورته ووایاست یوازې مثبت فکر وکړه، ورته ووایه دا پیښه سخته وه یا دا حادثه سخته وه، راځه په ګډه فکر وکړو چې څه کولی شو د دې دپاره. نو سالم ماشوم هغه ماشوم نه دی چې هیڅ وخت ونه ژاړي، په غوسه نیسي یا ونه بیریږي. سالم ماشوم هغه دی چې خپل احساسات وپیژني، له ویرې پرته یې بیان کړي او قرار د سالم مدیریت طریقه زده کړي. والدین هم بشپړ او بې غلطي انسانان نه دي. والدین هم غلطي لري. مهمه دا ده چې خپل چلندونه وپیژنئ، خپل رفتارونه وپیژنئ او د اړتیا په وخت کې یې اصلاح کړئ. زه ستا احساس درک کوم او در سره یم. دا ساده جمله ماشوم ته هغه عاطفي خوندیتوب ورکوي چې د سالمې رواني ودې لپاره ورته اړتیا لري. که مو ولیدل چې ماشوم د اوږدې مودې لپاره ډېر ګوښهګیره سو، اندېښمن و، قهرجن و یا د خپلو احساساتو په بیانولو کې ناتوانه و، ښه ده چې د ماشوم د یو روانشناس یا مسلکي مشاور څخه کومک وغواړئ او خپل رابطه ورسره جوړه کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه سوي لطفا د ملګرو سره یې شیر کړئ او یو سوال ته جواب راکړئ. آیا تاسو ته په کوچنیوالي کې اجازه درکول کېده چې خپل اصلي احساسات په آزاده توګه بیان کړئ؟ د دې سوال جواب په کمنټ کې راته پرېږدئ او تر بلې ویډیو پورې د خپل ځان او د خپل ماشومانو د احساساتو خیال وساتئ. زده کړه وکړئ چې احساسات په ښه توګه مدیریت کړئ. مننه.